ننګرهار کې د چین هیواد سوداګر د قیمتي ډبرو بازار جوړوي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې د دې بازار په جوړېدو سره به قیمتي ډبرې د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. ننګرهار ته د چین هیواد سوداګر راغلي ترڅو دلته په قیمتي ډبرو کې پانګونې ترڅنګ یو بازار جوړ کړي. خوشبختانه د ننګرهار په کول کې د ټولي مشرقي په قیمتي ډبرو کې یو ښه نوم لري او په نړیوال مارکیټ کې دا جنس با کیفیته دی. ختیځون کې د قیمتي ډبرو سوداګر هم د دې بازار جوړېدو ته خوښ دي، خو هیلمن دي چې دا بازار به د قیمتي ډبرو په صادرولو کې شته ستونزو ته ځواب ووایي. مخکنی حکومت کې ډېر لږ کلی لکه د مشرقي زون خلکو هم کابل ته وزیرانو سره په ولایتونو کې والینو سره زموږ هم دا غوښتنه و چې موږ ته داسې یو زمینه برابر شي، یو آزاد مارکیټ جوړ شي چې بار ته زموږ تجاران مالوي شي، باراني تجاران نشي او دغه وکړي. دا نو د خاطره په دې باندې موږ کوشش خوشاله ان شاء الله چې دا آزاد مارکیټ جوړ شي او دا کارونه زموږ مخې ته راشي. سوداګر وایي په ټول ختیځ کې تر 12 ډوله قیمتي ډبرې موندل کیږي چې تر ډیرې په صادرولو کې لستونزو سره مخ وي. دوی وایي حکومت د بازار د جوړېدو ترڅنګ د قیمتي ډبرو د غیر قانوني صادراتو د مخنیوي په خاطر نړیوال بازارونو ته لارې پرانیزي. مسله خو مشکلات دلته ډیر زیات دي. عموما سطح باندې چې ځنه بهر ته ځي غونډي هیوادونو ته قاچاقي لارو باندې بیا ما هیوادونه خپل نوم پک دی او بیا غو بهر ملکونو ته ایکسپورټ کوي. محصول مغه ملک علی پیدا غي ملک رسیږي او دولت داسې وکړي چې د لپاره د اسانتیاوي پیدا کړي. هغه لارې چې کوم قانوني دي هغه د جوړ کړي چې افغانستان دولت ته محصولات هم پاتې شي او د دې پیسې چې مطلب بهر ملکونه په خپل نامې لګي افغانستان نه دی عادي سوداګر وکول شي بهر ته خپل د افغاني په نام باندې یوسي اول ته خرڅ کړي او کم محصول چې مثال نور ملکونو ته پاتې کیږي هغه د افغانستان دولت ته پاتې شي. اما کله چې ونه کول شي نو هیڅ فائدہ نه کوي. مارکیټونه هدل ته جوړل په کابل کې مشته، بدخشان کې مشته، کونړ کې، ننګرهار کې مشته. نو چې چین مزید جوړول څه مطلب دا د ایکسپورټ کې د دغه وکی. د اقتصادي چارو پوهان هم د قیمتي ډبرو د بازار جوړېدل مثبت ګام بولي. دوی وایي چې دا بازار پر رقابتي کچه جوړ شي نو خای افغان دولت ته په لوړه کچه ګټه ورسیږي. د دوی په خبره په دې سره به د قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي ترڅنګ په زیات شمیر خلکو ته هم کاري زمينه برابر شي.